دا به څه شي دی هو وای ته موږ مکرونی وایو ها دا ته تاسو بونه کړو څه وای ها پیپونه ته تاسو مونږ وایو لیول هغه به کچ کچ کړی دی السلام علیکم امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې هرکلی وایم نو راځئ چې نن ولاګ شروع کو نو نن کیسه داسې ده که نه چې مونږ روان یو رستم ته نعیم دی ځای ما او مونږ به ځو د ایزي کې واینز والا خوا ته اعزاز د زیشان دی خوا ته روژه ماتې به هم هلته کوو بس اوس نعیم ته انتظار کوم هغه راځي ځان ریډي کړی دی موټرسایکل هم تیار دی او هیلمټ مې هم راغستی دی او بس نعیم ته انتظار کوم نه چې هغه راشي روانګي کو تاسو بوزو چرته ځای ما زموږ سره یې آخر کار نعیم را رسیدو د ډیر انتظار نه بعد نعیم یاره دومره زیات لیټ شوي 4:30 بجې دی ورور مې هلته بیا چې ناسته کوو لوڼه خولې مې داسې وازې نیولې ښه ده چې ولار به کلاره کلاره لاړ شو څوک چې لیټ ځي د هغه عزت ډېري دا هغه کس وایي کم کس چې موږ له مخه دلته راځي وله مو اوس لیټ ځو بس روانګي کوو بسم الله الرحمن الرحیم بادشاہی د جهان سکے ځان لولې زیاتې غم د انصاف تلل مشکل دی سب ډیر کې سب کم خپل غمونه د لالک دی دا محال مونږ را رسیدو ملندرې کلی ته دا چې ضلع مردان ته راوړي که نه نو بې کلی به ملندرې راځي دې ته پیتاو ملندرې وایي دې کلي څه ډېر چاپېره چې کم دی سور ملندرې به دې پورې ځای کې دی پورې غر خوا ته دی دا وږي کټی دی کاکا اوس کیسه داسې ده که نه چې زما د دې ښامار درېیمه ورځ ده چې روژه ده نو اوس دی وایي زه وایي تږی شوی یم وایي صحیح ده روژه ماته که لوڑا تو کیا کرے مقابلہ کو مقابلہ نہ کہے سر موٹر سائیکل ہی سر بستارا سائیکل مقابلہ کو جا مقابلہ کہے آخر کار مونږ خپل مقام ته راورسېدو او ګیټ را پسې بند کړی دی دا وینې دننه مه راځئ نعیم واپس کېږو لکه روجي اخیستی کو شانه موټرسایکل مبارک شه الله دې وبخښه مهرباني یار شان یاره ته ډېر زیات خراب یې مړه او ځان ته یې پکې لګولې بونیر کې خو لا جمع دی دا چې مونږ ټوله شپه وي خو زه سهار تقریبا مونځ چې مې وکړو بیا ویده شوم او دغه 10 بجې بیا راپاڅېدم نو خوب هم راغلی دی بل دا چې ما پکې سفر کړی دی نو هغې سفر لږ ډیوټی هلته تللی وي ډیوټۍ نه راتلم واپس سهار په 7 بجې وده شوی ما په 9 بجې پاڅېدلی ما دا ټایم شو ټوله شپه ویښ وم ټوله شپه خوب نه دی کړی یو حال دی ورور ليش انت خالد بنير لك امريكا سندير من يحكي ده او دا وینه بھائی مازیګر هم په تېرېدو شو ما هم د ټیم نږدې دی روژه ماتې ته او سړو کار مار رډي کوي لګیا دي دا وینه او دا زمونږ کوربه دی مونږ څه ټایم راغلی و دی اوس راغی یاره هلکه هو او د سپرلی موسم دی که نه بهینې بابا په حجره کې ډېر ښکلي ښکلي ګلونه ولاړ دي دا وینې څومره مزه کوي دا وینې کوي ډېر زیات خوندناک هر قسمه ګلونه دي پکې السلام علیکم خیر برابر څنګه چل دی ډېر لیټ نه شو یاره یاره بس دغه لار ده
ډېر خپل گاڑی ونه کې غریب غنا دغه حالات یا له وی منګای کې تل ور کسټم چور گاډو مثال د خوځره کور نه ورته نشي راوته موږ وخت راغلی خو بابا په خپل کارونو کې بيزي او موږ په خپل بلاک کې بيزي او مار وسه پورله بابا په بلاک کې نه راوستم با اوس مې خیال شو ما چې بابا ډېر مزه وکړه په ایمان ډېر خوشاله شوم ډېر مهرباني هغه مو جوړ درغلې نه پاتې هغه نه بعد بیان ملاقات نه شي دې درغلې ماته ویډیو خاصت لینې شو مې تاسو له کلر شه زده وا بالکل ډېر مننه مهرباني بس روزه ماتي د کار ریډي کی تقریبا یو 16 ټیم بعد ری بابا 20-25 منټ پاتې او روزه ماتي کو ماشاءالله لاس ډیر خوږ دی په خلی لکه تا خوراکونه کو نور کله زبر او جماعت کی یوی روټه نه سیوا نه خورم نن مې ډیره زیاته خوړه مهرباني یار thank you so much means a lot دا پس اوس خو اوس په خرو لګنه دا څه شي دی هو مې ته مکرونی وای ها دا ته تاسو بونه کړو سوای ها پیپونه ته تاسو مونږ وایو لیوله غبې به کچ کړه مې دا لیوله غبې کچ کړه نو اوس له خیره سره روزه ماته شو اجازه اوس پم چرته بوزي اوس په چرته زه اوس په داسې کار کوو چې ان شاء الله مردان سیټي ته بزول تکي زم نور مرګ دې سره ملاويګو پښمنه به ان شاء الله غي سره راضي نو سپلای مپلای هم ځان تاخلو زه چیزه نه زه هم موږ له اجازه تراګه زو کوړه یاره دا خو دې ما نه خلین دا خبره واغسته خو تاسو تلین نه مردان ته اوس ها محمد سيد الكونين والثقلين والفاني غيدا ذكر جمران نن مو جوګاړو لګېدو भाई 10-15 रुपए درا غونډ کې 20,000 مانه واغسته 20,000 واغسته او شریک باندې مو اجازه موبایل واغستو په بوګي پیسې به وسلم بوګي پیسې بدل نه ته مردان کې موبایل واغستو پښمنه بدل تکیا مردان زمون د کې پی کې دوی مضبوط خار دی ناشنا ټکه بوګي پیسې مردان زمون د کې پی کې مضبوط خار دی په روندې پېښور د 2 نمبر باندې مردان د خپلګانې په رنگینه د لایټینګ دار څه خایو دا ډیر زیاته مزه کیا نزول نو مردان کې چکر وخوا او تاسو ته د پښمنه خایو او خپل انجوایمنت به خایو نو سره نو چرته زما زمون سره कभी अर्श पर कभी फर्श पर कभी उनके दर कभी दर बदर गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया कभी रास्तों में तन्हा कभी हूँ वरूद सहरा मैं जुनूं का हम सफ़र हूँ मेरा कोई घर नहीं है भाई की सदा से شو کنه چې مونږ تاسو ته مو مردان کې بچا کار لګو ګرځوبا زمانه موبایل بیټری لو شي او ما سره چارج هم نو بس هغه زمانه ما بیا نور ویډیو ونه کړه او اوس ته پښمنی ټیم دی پښمنی وکړو نو خپل بلاګ په دې ځای باندې ختمو ما امید دی چې نن بلاګ بس تاسو خوښ شوی او چر خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او در روان بلاګ پورې خپل رول ورکړئ اجازه ته خپل ځان خیال ساتئ خپل چا بیرتل خیال ساتئ لوی الله پامان